طالبانو له پوهنتونونو سره هممهاله د کابل ښار ښوونځیو ته د ښځینه ښوونکو او زده کوونکو د ننوتو مخه هم ونیوله. کابل کې سرچینې له شپږم ټولګي ښکته زده کوونکو پر مخ هم د ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړی دی. د کابل ښار په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو له منځه سرچینې چهارشنبې د لیندۍ پر 13مه نیټه وایي چې سهار وختي ښوونځي ته د تلو پر مهال د ښوونځیو د مدیریت لخوا پیغام ورته لیږدول شوی چې دندې ته له تلو ډډه وکړي. د ښوونځیو مدیریتونو په دغه پیغام کې دندې ته د ښځو د تلو د منع کولو لامل د طالبانو لخوا د ښوونځیو تړل بللی دي. په همدې حال کې د نجونو زده کوونکو ځینې کورنۍ هم کابل ښار کې ښوونځیو ته د دوی د اولادونو د ننوتو منع کېدل تایید کړي دي. د هغو په وینا نجونې زده کوونکې نن چهارشنبې د لیندۍ پر 13مه د کلنیو ازموینو د پایلو ته ترلاسه کولو لپاره ښوونځي ته غوښتل شوي وي، خو وسلوالو طالبانو د ښوونځیو په دروازو کې د هغوی د ننوتو مخه نیولې ده. تر اوسه د طالبانو لخوا د ښوونځیو د پوځي وضعیت لامل نه دی اعلان شوی. د ویلو ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي دروازې تړلې وې او اوس داسې برېښي چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له فرمان وروسته یې له شپږم ټولګي ښکته ښوونځي هم د هغوی پر مخ تړلي دي.